د لوی څښتن تعالی پر پاک او سپېڅلي نامه د ځلا ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خوږو دوستانو. د ادبي بنډار خپرونه ده او د دې خپرونې کوربه د تل په څېر بیا هم خالد خیال ستاسې چوپړ ته راغلی دی. لکه څنګه چې پوهېږئ ادبي بنډار خپرونه کې موږ له ځان سره یو شاعر، لیکوال، نثر لیکونکی لرو. له هغه سره د هغه د ژوند فن په اړه خبرې اترې لرو. نو نن مو هم سټوډیو ته طنزیه شاعر رمضان صایم راوللی دی. له ده سره د زړه خواله کوو په دې هیله چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. خوږو کتونکو نو رسما ځو له صایم صاحب سره خبرې پیلوو. صایم صاحب ستړي مه شئ، د ځلا ټلویزیون قدرمنو کتونکو ته ځان راوپېژنئ. خالد جان وروره مننه لومړی تاسې ته او بیا د ځلا ټلویزیون ټولو کتونکو او اورېدونکو ته د زړه له تله سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. رمضان صایم یم د کونړ ولایت د مرکز اسداباد ښار د کیرهالي د کلي اوسېدونکی. ډېر ښه. بیا هم هرکلی درته وایو صایم صاحب، په پیل کې که راشو ستاسې زده کړې څومره دي او کومه دنده لرئ؟ د عمره خان عالي لیسې څخه په 1480 هجري شمسي کال کې فارغ شوی یم او بیا د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې څخه په 1489 کې فارغ یم او فعلا د معارف ریاست د اسداباد ښار د پوهنې امریت د نظارت غړی یم، البته د ژبو په برخه کې. ډېر ښه. که راشو څنګه شاعر شولئ؟ نو دا علت اکثره شاعران وایي چې زه کله عاشق شوم وروسته مې شعر لیکل پیل کړ. بیا ځینې وایي چې ما سره هېوادنۍ مینه راباندې غالبه شوله او هېوادنۍ احساس مې چې بیا مې شعر لیکلو ته مخه کړه. له تاسو د دې علت پوښتنه کوو چې ولې شعر لیکل مو پیل کړه؟ نو تاسې خپله د دې یادونه وکړه، زه نه غواړم چې تفصیل پکې وکړم، خو بیا هم دغه 10م صنف کې ومه چې په شعر ویلو مې پیل وکړ. یعنې تاسې چې څومره ښکاري ګمان کېږي عاشق شوي یاستئ ځکه مو شاعري پیل کړه؟ ښه. خوږو کتونکو ټول شاعران مینان نه وي او نه ټول شاعرانو سره د هېوادنۍ مینې دومره دغه وي چې بیا د شاعر شي، خو ځینې یادونه کوي، ځینې شرمیږي، ډارېږي، نه وایي. بس همدومره کفایت کوي چې دی موسکی شو نو ویې ویل چې ښه سخته پرې تېره شوې ده، ښه عاشقي تېره شوې ده. خو راځئ صایم صاحب له تاسې نه مو خپل لومړی شعر اورو چې تاسې کله لومړی شعر ولېږه، هغه کوم شعر و؟ نو لومړنی شعر خو زما اوس ذهن کې نه راځي، البته که کتابچه مې تاسو یادونه کړې وه، کتابچه مې ځان سره راوړې وې نو ما به تاسو ته ورولی وی او رالم د عاشقۍ په حساب عاشقي که ما کړې وی زما به وزن دومره نه و. طبیعي خبره ده چې عاشق سړی وي څنګه یې د رنګه توري و لکه سوی لکه سپوري که څه که، خو البته د هیواد سره د خپلې خاورې سره خپل ولس سره مینه لرم او خپله مینه مې ورسره ښودلې هم ده. بلکل. مخکې تر دې چې نورې خبرې وکړو یو شعر که اورېدونکو ته واوروي تر څو راسره خستل شي د پیله، بیا به نورې خبرې هم کوو، له تا سره لا ډېره د زړه خواله لرو. او نو یو شعر دی وایي چې لومړی دا کاغذ قلم در سره واخله، لومړی دا کاغذ قلم در سره واخله، لږ څه سوچ او فکر هم در سره واخله، تنهایی کې د خپل ځان مشغوله کا، څو یادونه د صنم در سره واخله، هرې ژبې ته خدمت روان دی کېږي، لږ د خپلې ژبې غم در سره واخله، زموږ خپله مورنۍ ژبه پښتو ده، ترې الفاظ د زړه مرهم در سره واخله، او د وطن تنکي ګلان به پرې خړوب کړي، د صایم د سترګو نم در سره واخله. ډېر ښایسته، ډېر علي، واقعا ډېر خوندور و، ډېر ښه شیان پکې راټول شوي وو د پښتو شاعرۍ د پښتو ژبې لپاره. ډېره مننه. طنزیه شاعرۍ ته مو ولې مخه کړه؟ طنزیه شاعري چون په نوره شاعرۍ کې
ډېر کار شوی دی، ماشاءالله کافي کار شوی دی. البته د طنز په برخه کې کار نه و شوی، نو په همدې اساس ما ځان سره دا فیصله وکړه چې زه به د طنز په برخه کې کار کوم. د هغه پیغام چې یو انتقاد، یو کومه نیوکه سالمه د تخریب په بنیاد نه، البته د سمون په بنیاد، نو که دا زه د طنز په شکل کې راونغاړم او وړاندې کړم، نو زما پیغام به زر هدف ته ورسېږي او موږ په خپلو اهدافو کې کامیاب اوسو. ډېره مننه. ما چې تر ډېره اورېدلي دي ستاسې شعرونه د فساد، خیانت، جګړې په اړه دي. له دې علاوه هم په نوره کومه برخه کې کار کړی دی که نه؟ نو مختلف شکلونو سره، یا په هم د عشق په برخه کې، هم د هیواد سره د مینې په برخه کې، هم دغه انتقادي تا چې وویل انتقادي شعرونه، ورسره بعضې تصوفي شعرونه ما لیکلي دي یعنې په ډېرو مسایلو کې د لاس وهلی دی او په هر یو کې د کار کړی دی. نو له تا نه د فساد یا خیانت یا د جګړې په اړه یو مثال اورېدونکي غواړي چې هغه ته طنزیه شاعرۍ کې رانغښتی دی، فساد دی که خیانت دی که جګړه ده، مونږ یې هم اورو، کتونکي به هم اوري. نو هر سړی دا خبره کوي چې بس ما کیسې به فساد نشته. نو په همدې خاطر بیا ما یو شعر ولیکوی چې ته هم وایې زه هم، نه په تا کې نه په ما کې دی، بیا نو آخر دا فساد په چا کې دی. دا خاوره د مور زموږ او دا نظام د پلار په حیث، نه چې دا مور ګرم بولو او نه مو په دادا کې دی، بیا نو آخر دا فساد په چا کې دی. ډېر ښایسته. حق به وایو، حق به منو، تل به ترې دفاع کوو، موږ تاوان موندلی ځان ښودنې او ریا کې دی، بیا نو آخر دا فساد په چا کې دی. وایي دا عالم په څه او دلته سید عالم په څه، فکر د شاعر چې په مجنون او په لیلا کې دی، بیا نو آخر دا فساد په چا کې دی. او غټ غټ زورور به ورته ګوته په خوله پاتې شي، غټ غټ زورور به ورته ګوته په خوله پاتې شي، څومره زور چې دې نظام کې ښځې او مولا کې دی، بیا نو آخر دا فساد په چا کې دی. او ښه به اصلاحات راولو، ښه به فساد ختم کړو، هر سړی قصه کې د چوکۍ او د تنخوا کې دی، بیا نو آخر دا فساد په چا کې دی. او شته دی مجازات هم، مکافات هم، خو په بل ډول، دا کار هم یو څه د روابطو په رڼا کې دی، بیا نو آخر دا فساد په چا کې دی. او نښه به یې ووایي د چا دی چې یې ورکړمه، ما څه شی موندلې د پټي څنګ ته ګیا کې دی، بیا نو آخر دا فساد په چا کې دی. او ځکه د صایم شعر ته خلک شول مسکي مسکي، لږ معمولي مرچ یې اچولې په حلوا کې دی، بیا نو آخر دا فساد په چا کې دی. ځکه د صایم شعر ته خلک شول مسکي مسکي، لږ معمولي مرچ یې اچولې په حلوا کې دی، بیا نو آخر دا فساد په چا کې دی. نو دا ټول فساد زمونږ کې مرایم بین کې دی. ډېره مننه والا چې ډېر خوند یې وکړ، په دې هیله چې د اورېدونکي هم خوښ شوي وي، ځکه چې فساد په حلوا کې نه دی، فساد ښکاره دی چې چا کې دی. نو صاحب صاحب درته څه څه اشارې وکړې چې فساد چا کې دی. راځو دې ته چې د بېسوادۍ په اړه د کوم طنزیه شعر لیکلی دی، اکثره مکتبونو کې چې کومې جلسې کېږي، کومې مشاعرې جوړېږي د ځوانانو لپاره، د زده کوونکو لپاره یا د بېسوادانو لپاره، مو کوم طنزیه غزل شعر څه لیکلي دي که نه؟ نو د نوي کال د آغاز، د تعلیمي کال د آغاز د زنګ په باره کې ما یو شعر لیکلی و. دغه پوښتنه ستا پوښتنه خو زما لکه جواب یو ځل هم خالد جان ستا د پوښتنې په جواب کې زه به دومره ویم چې د نوي کال تعلیمي کال د آغاز زنګ په ته ما یو شعر لیکلی دی، که ستاسې خوښ وي هغه به درته واورم. وایي یو څه غږ اورمه،
یو څه غږ اورم او ډېر راباندې ښه لګېږي دا غږ د څه دی او دا ولې مې په زړه لګېږي. دا غږ د نوي تعلیمي کال د آغاز زنګ دی، دا په معنا کې د ژوندون د یو ښه راز زنګ دی. د دې پیغام په پیغامونو پورې فرق لري ځکه دا زنګ نورو زنګونو پورې فرق لري. دا د هیواد د پرمختګ او آبادۍ زنګ دی، د جهالت تورو تیارو د نابودۍ زنګ دی. دا موږ ته ښایي چې د دې وخت څخه ګټه وکړو، دا موږ ته ښایي چې د دې وخت څخه ګټه وکړو، د تورو ټکو په معناو پسې لټه وکړو. چې آینده نسل قلم خپل کړي کتاب ووایي، راپېښو ستونزو پوښتنو ته ځواب ووایي، تر څو د صلح ټغر خور زموږ په کور کلی شي او دا د دې ډزو آوازونه دلته نور غلی شي. او له هېواده الوتلې مرغۍ بیرته راشي، که زمینه مساعد نه کړو دا به چیرته راشي. له دغې وجې زده کړې پوهې ته اړتیاوې لرو او شکر په دې حال ورته ډېرې اسانتیاوې لرو. که پوهه عامه شوه دا امن به په خپله راځي، بغیر د پوهې ای صایمه امن کله راځي، بغیر د پوهې ای صایمه امن کله راځي. ډېر ښایسته واقعا او زده کوونکو ته پکې پوره لاره ښودل شوې وه چې څنګه وکړي او څنګه راشي زده کړې وکړي او سولې دپاره کار وکړي. ډېره مننه صاحب صاحب، ډېر خوندور کلام دې واورول. راځو دې ته چې د چا د شاعرۍ نه ډېر متاثره یې؟ زما خپله د حمید بابا شاعري خوښېږي، د حمزه بابا شاعري مې خوښېږي او د ځوان خدای بخلي شاعر خاطر صاحب شاعري مې خوښېږي. د کومو طنزیه شاعرانو شعرونه ګورې لولې؟ نو بس د طنزیه شاعرانو کې به دغه د تراب صاحب شعرونه مې خوښېږي او لره پښتونخوا کې دانش صاحب شعرونه مې خوښېږي. دا په دې وروستیو کې دا یو څو شعرونه راغلي وو نو ډېر مې خوښېږي. آیا تر اوسه مو شعري ټولګه چاپ شوې ده او که نه؟ نو تر دې دمو لا نه ده چاپ کړې او انشاءالله په دې هڅه کوو چې داسې یو ټولګه ټولنې ته وړاندې کړو چې کم از کم په یو څو وارکتو وارځي. خوږو کتونکو نور به هم له صایم صاحب څخه اورو، خو راځو لنډ دمه اخلو، له دمې وروسته بېرته راګرځو ادبي بنډار ته راسره اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ خوږو کتونکو، دمه مو واخیسته را په دې هیله چې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. لا هم صایم صاحب راسره دی او له ده سره د زړه خواله لرو. صایم صاحب، ځوان شاعران چې شاعري کوي په دې اړه څه نظر لري چې هغه څه دي په خپل شعرونو کې رانغاړي چې شاعري ورته اړتیا لري او که نه؟ ماشاءالله زمونږ دا نوی کول شاعران چې زه کوم وینم او د دې شعرونه اورم زه ډېر زیات خوشحاله یم. راتلونکي ته ډېر خوشبین یم چې ماشاءالله زمونږ شاعري پوخوالي طرف ته روانه ده او په هغه کم شعرونو کې چې زمونږ ځوانان کوم ادبي صنعتونه هغوی کاروي او کوم نوښتونه هغوی پکې راوستي دي ډېر د خوشحالۍ ځای دی. یعنې ښه روان دي ماشاءالله زمونږ نوي ځوانان شاعران چې دي دا ډېر مثبت په لور روان دي. راوشو دې ته چې په ټولنه کې شعر ویل څه فایده لري؟ ټولنې ته د شعر ګټه څه ده؟ خالد وروره، شعر چې دی دا د زړه نه راوځي، هغه غږ دی چې د زړه نه راوځي او مستقیم په زړونو باندې تاثیر اچوي. نو د همدې وجې نه چې کوم هر ډول پیغام چې موږ وغواړو انتقال یې کړو نو د شعر په ذریعه باندې ډېر ښه صورت نیسي.
د دې ترڅنګ چې تا د فساد، خیانت، جګړې او د تعلیم او تربیې په اړه طنزیه شاعري کړې ده، شعرونه دې لیکلي دي، د خپلو امنیتي ځواکونو په اړه دې څه لیکلي دي او که نه؟ ولې نه، زه د خپلو امنیتي ځواکونو د تشویق او د هغې د مورال د لوړوالي په خاطر د هغې ستاینې د هغې په ستاینه باندې شعرونه لیکم، د هغې د مورال د قوي کېدو په خاطر باندې هغې ستایم او یادونه کوم په خپلو شعرونو کې. لکه ما بار بار یاد کړي دي، د مثال په ډول زما یو شعر دی وایي چې غړیږي ورته سترګې د امید د هر وګړي، غړیږي ورته سترګې د امید د هر وګړي، زموږ امنیتي ځواکونه خدایه کړې پیاوړي، د دوی له برکته مونږ ساه اخلو ژوندي یو، که دوی نه وای زموږ په سر راشنه به وای سرګړي، زمونږ سربازان اصلي د دې خاورې بچیان دي، دښمنه سر دې خلاص کړه دا اوبو نه دي راوړي، او زمونږ سربازان ټول په ملي روحیه سنبال دي، دښمن کوي د غر قدر پښو ته یې رارغړي، او تمرین کوي عملا د دښمن سره جنګیږي، اوس شکر سربازان مشل مضبوط لکه د پړي، او سایمه قدمونو ته یې دود د سپیلنو شم، چې کله راستانه له وظیفې شي ستړي ستړي، زموږ امنیتي ځواکونه خدایه کړي پیاوړي، غړیږي ورته سترګې د امید د هر وګړي. ډېر ښایسته، ډېر زبردست. خو خوږو کتونکو تاسې به هم زما ولتیا کوئ، یوازې په دې شعر بسنه نه کړو چې صاحب صاحب وویلې د ملي ځواکونو په اړه به نور طنزیه شعرونه هم اورو. دې ته راځو چې د ځان او نورو شاعرانو توپیر په څه کې وینئ؟ ستاسې او د نورو شاعرانو توپیر څه کې دی؟ نو زه خپله زیاتره زما کوشش دا چې د نورو شاعرانو سره په توپیر زما کوشش دا چې زه په خپله شاعرۍ کې عام فهمه داسې ساده بسیط لغات راولمه، تر څو که عام خلک که باسواده وي یا بېسواده وي ټول په هغې باندې پوه شي، او هغه زما کوم پیغام چې ما په شعر کې رانغښتی په اسانه طریقه باندې د ولسونو غوږ ته ورسیږي، او هغې پکې چاته د معنا کولو ته مجبور نشي. زما زیات کوشش دی چې محلي اصطلاحات په شعر کې وکاروم او اسانه الفاظ په شعر کې راولم، تر څو په اسانۍ باندې ولوستلی شي او وویلی شي. ډېر ښه. نو صاحب صاحب ستا د شعرونو په کوم فورم کې تاسې خپل شعرونه ډېر کار ورته کړی دی، کار هم کې کړی، غزل دی که شعر دی که نظم دی؟ نو په مختلفو شکلونو کې ورته ما لیکنې کړي دي، لکه هم د غزل په شکل باندې، د چاربیت په شکل باندې، هم د داستان په شکل، ورسره د نظم په شکل باندې. البته نظمونه آزاد د نظم مې نه دی لیکلی، خوښېږي مې د بعضې شاعرانو آزاد نظمونه مې خوښېږي، خو خپله د لیکلو علاقه یې ډېره نه لرم، آزاد نظمونه نه لرم. البته بعضې منظوم نظمونه چې دي دا مې لیکلي دي. راځو نو په دې وخت کې له تا نه یو ښایسته طنزیه شعر اورو چې زما هم خوښ شي، د اورېدونکو هم خوښ شي، او تر څو اورېدونکي راسه ستړي پاتې نه شي، نو مهرباني داسې یو ښایسته طنزیه شعر درنه اورو. نو خالد وروره د شعر عنوان دی خبرې څنګه دي، غواړمه چې راکړې لږه حوال، خبرې څنګه دي، څنګه دي هېواد کې دا مهال، خبرې څنګه دي، څومره عبدالله واخیست او څومره ولسمشر صاحب واک پر سر روانې د جنجال، خبرې څنګه دي،
څنګه مرستیالان او وزیران او وکیلان څنګه د والی او ولسوال خبرې څنګه دي، ځان ته څه منصب شغالول څنګه، ساتل څنګه، هغه مهارت او د کمال خبرې څنګه دي. ډېر ښایسته. او ښه ډېر پرمختګ شوی د خلکو څخه اورمه، صرف د کرکټ او د فوټبال خبرې څنګه دي. لوی واړی ګوري او که نه کوم ځای ته ورسېد، وایه د درې مورچل سریال خبرې څنګه دي. ډېر ښایسته. او څنګه د دیرې حجرې اخترو کې میلې څنګه، لویو چینارونو کې د ټال خبرې څنګه دي. وغواړو باران او کنه، سوال د وچکالۍ وکړو، څه وایي دهقان او د کولال خبرې څنګه دي. حال د پاکستان او د ایران څه دی او څه وایي، اوس د مهاجر او د کډوال خبرې څنګه دي. مرستې چیرته اړه خلکو ته رسي که ماړۍ خوري، دلته د ثواب او د وبال خبرې څنګه دي. چاته د پولاد جوړ او چاته د غڼې جال، دغه د قانون او اعتدال خبرې څنګه دي. او څه روان شمال کې دي او څه یې د حل لاره ده، څه یې وکړل، څه لومړي مرستیال خبرې څنګه دي. او دا خو طبیعت دی چې عروج لري زوال لري، دا د ښکرورو د زوال خبرې څنګه دي. او دغه څو پوښتنې رمضان صاحب لیکلې وي، بل د کوم شاعر یا د لیکوال خبرې څنګه دي. ډېر ښایسته، ډېر خوندور. ډېره مننه صاحب صاحب. له تاسې هم مننه. یو څو شخصي ژوند ته راشو، یو څو پوښتنې درنه وکړو چې په اشپزۍ کې مو څنګه دی، وړتیا څنګه ده، اشپزي کولی شئ او که نه؟ نو اشپزي ولې چې چا پوهنتون ویلي او محصلي کړي، نو طبیعي دی چې هغه کم از کم نور څه نشي پخولی، نو دغه انډې او دغه بعضې دیګ دا خو کولی شي، او چې هم ښه ډیزاین کولی شي. نو څه هم صاحب صاحب زده کړې کړي دي، مسافرۍ کړي، نو اشپزۍ کې ښه لایقه دی. راځو یو څو پوښتنې نورې درنه کوو چې څومره ماشومان لري، بچي تعداد مو څومره دی؟ الحمدلله زه 6 لورګانې لرم، او بیا په دې وروستیو کې الله یو زوی راکړی دی، او د الله نه په دې حال باندې ډېر زیات راضي یم. غواړئ چې راتلونکي کې د زوی هم طنزیه شاعر شي یا نه د هغې نه علاوه پیلوټ ډاکټر شي؟ نو داسې ده چې دا د هغې په ذوق او علاقې پورې اړه لري، خو زه د یو پلار په صفت غواړم چې په هغې باندې د زده کړې وکړم، انشاءالله تر ماسترۍ د کچې یا د دکتورا تر کچې زه په هغې باندې زده کړې کوم. دا زما هیله او ارمان دی. یوازې په زوی نه، ما ته مې 6 واړه لورګانې، هره یوه لور مې ما ته د 4 زامنو عمره ګرانه ده، او سره مینه لرم، ډېر زیاتې راباندې ګرانې دي. خدای دې وس درکړي چې دغه یو زوی دی دغه ارمان ته ستا دغه شي او ستا ارمان پوره شي. راځو دې ته چې په سنداګۍ کې څنګه یې، لاس نښه دې څنګه ده، تکړه یې، رسا ده که نه؟ څه شي کې؟ سنداګۍ کې یو څه خطا کې چې رسا یې ویشتلی شي که نه؟ ما اوسه پورې په دې باندې ټرۍ نه ده کړې، ما اوسه پورې په څه شي ګزار نه دی کړی، نو په همدې وجه باندې پته نشته دی نو چې څنګه وایي. په ورکوټوالي کې مو مرغۍ شتلې دي؟ نه نه، تر دې دمه د وړوکوالي نه تر دې دمه ما په هېڅ شي باندې د ګزار کولو هڅه نه ده کړې. په لامبو کې څنګه یې، سیند کې لامبو؟ الحمدلله لامبو خو زده ده، ځکه چې کونړ کې اوسو او 2 سیندونه الله راکړي دي، او په دې کې چې زموږ لامبو نه زده، نو بیا خو دا زموږ غټه کمبختي. خوږو کتونکو بیا هم له صاحب صاحب څخه اورو چې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو لپاره نور څه لیکلي دي او که نه؟ صاحب صاحب څنګه تاسې وروستیو کې امنیتي ځواکونو لپاره نوي څه لیکلي؟ ولې نه، وایي زموږ ټول ځواکونه وړ دي د تقدیر، موږ د دوی ترمنځ نه کوو توپیر، و دښمن ته یې زموږ سرونه لوړ کړل، دومره لوړ لکه پامیر کې تر اجمیر. محلي پولیس په هر څه کې اول دي، د هېواد په ننګ سرونه رژول دي.
شکر اوس ملي اردو ښه مجهز ده د دښمن پر ضد د هر ډول د ډز ده شخ زلمیان او پیغلې جذب ته وردرومي له سببه یې سوکاله زموږ ورځ ده دوی په ګډه راوستلی امنیت دی خوندي کړی زمونږ پت عزت دی نو دا به کافي انشاءالله نور هم باید مکمل شي ځکه چې اورېدونکي د سینمایي کې مه پرېږدئ بل دوهمه چې بې ادبه ارزش ده منظمه قطعه د واکنش ده نه دا دغه معنی ده خیر دی زه دا مغه زګینې کېدای شعر بیرته سر نه بیرته سر نه کوم شعر دې سر نه کړ شعر دې سر نه زه مهرباني موږ د دوی ترمنځ نه کوو توپیر زموږ ټول ځواکونه وړ دي د تقدیر و دښمن ته یې زموږ سرونه لوړ کړل دومره لوړ لکه په امیر کې تر اجمیر محلي پولیس په هر څه کې اول دي د هېواد په ننګ سرونه رژول دي شکر اوس ملي اردو ښه مجهز ده د دښمن پر ضد د هر ډول د ډز ده شخ زلمیان او پیغلې جذب ته وردرومي له سببه یې سوکاله زموږ ورځ ده بل دوهمه چې بې ادبه ارزش ده منظمه قطعه د واکنش ده دوی په ګډه راوستلی امنیت دی خوندي کړی زمونږ پت عزت دی د عامه نظم پولیس مو هم هیر نه دي و خدمت یې موږ و تاسو ته جوت دی په دې ټولو کې تر ټولو چې د کار ده ښه پوهېږو چې قطعه د سپرچار ده چې سرحد ساتي زمونږ سرحدیان دي په دا جګو څوکو ناس لکه بازان دي هیڅ دښمن ترې حرکت کولی نشي زمریان دي زمریان دي زمریان دي د ملي امنیت واړه کارمندانو تعقیب کړی دی مسیر د میړنیانو دا آواز د یو صایم نه دی دا عام دی زموږ هر یو سرباز ته احترام دی شبګیري یې قبول کړي په خپل ځان دي رابخلی یې و مونږ ته آرام دی او مشکلات لرو دوی ډیر دي په تکلیفو د ستایلو دي زمونږ ترافیک د ستایلو دي زمونږ ترافیک ډېر ښایسته واقعا ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په خپل شعر کې رانغښتي او صاحب صاحب نه بیا هم تاسې نه مننه کوو چې ښایسته شعر مو طنزیه شکل باندې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لیکلی خوږو کتونکو صاحب صاحب خو بېلابېل شعرونه درته واورول خو راځو اوس دې ته چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په هېواد باندې سرښندنه کوي شهیدان کېږي په دې اړه صاحب صاحب کوم شعر لیکلی شهید دپاره او که نه مهرباني صاحب صاحب تاسې د شهید لپاره څه لیکلي خالد وروره زما یو شعر دی د هغې شعر عنوان دی د شهید مقام وی بې له یوه دره د بل در څه پروا نه لرم نه یې ټکوم د چا د ور څه پروا نه لرم یو د یو منم که درس جهان شي مخالف زما زه په دې حالت کې د خطر څه پروا نه لرم یم یې د هر امر تابع خپله خوښه نه کوم اوسم که په سمه که په غر څه پروا نه لرم زم د زړه په سترګو لاس تپومه په تیاره شپه کې لار ده را معلومه د نظر څه پروا نه لرم یو د سترګې رب په یو قدم تر عرش رسمه زم بغیر اسبابه د وزر څه پروا نه لرم ناس د عرش د سوري لاندې سر په مزو سر یمه زه یې د حساب او د معشر څه پروا نه لرم بیا شوم را زلمې پیغلې رانیسمه په غېږه کې زه یې د نکاح او د ولور څه پروا نه لرم زه اوس صایم نه یمه آزاد شومه شراب خورمه زم ورته راځم ترې د کوثر څه پروا نه لرم زم ورته راځم ترې د کوثر څه پروا نه لرم ډېر ښایسته ډېر خوندور په وروستیو کې د ځلا ټلویزیون کتونکو ته څه لري بیخي کمې شیبې دي وی دا زموږ هیواد به هغه وخت آباد شي دا زموږ هیواد به هغه وخت آباد شي نر او ښځه چې د څه علمه باسواد شي نر او ښځه چې د څه علمه باسواد شي
ډیره مننه. نو ټوله کیسه صاحب صاحب په یو بیت کې رانغښتې وه او راټوله کړې وه چې تعلیم باندې ډېر فوکس و. نو په دې هیله چې زموږ ټول ځوانان او خویندې ورونه تعلیم وکړي او زده کړې حاصلې کړي تر څو هېواد مو آباد شي. ډېره مننه صاحب صاحب له تاسې چې ځلا ته مو تشریف راوړو او له موږ سره مو د زړه خواله شریکه کړه. ستاسو نه هم مننه چې موږ ته بلنه راکړله. د ځلا ټلویزیون قدرمنو کتونکو د ادبي بنډار خپرونه مو همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا بل پروګرام چې د یو بل شاعر سره د زړه خواله کوو، درنه اجازه غواړم هر چیرې چې یاد ښاد، آباد او سوکاله اوسئ. د خدای په امان.